هیله ده ګوره ته خو ما په تسلۍ سره پوه کړې چې دا عمل مه کوه تا بیا ولې داسې کار وکړو لالا یو ځل نه لس پیرې مې ته ویلي چې ټیک ته من خانان یو خو ګوره زه بدماش یم ښه نو بیا یو خبره مې یاد ساته ته خو ځان ته بدماش وې خو سبا خوا دې خوا شې که نه نو ما دې خو دې ووي خو زه ستا تپوس هم وکړم زه به دا ویم نه چې زما رور شته لالا نو زمان دا یو خبره واوره چې ستا دا خاني زمان نه ده پکار لاړم دله ځه ووره چې دې به څنګه پوهېږي خدای پاکه ستا لارې په خپل رحم وکړو خانه لالا مې ما ته ډېرې یاګې دګې وایي چې غریبانانو سره دا مه کوه او دا مه کوه خو ته زما یار یې چې ته ما سره ولاړ یې که نه نو ګورې زه د چا پروا هم نه کوم خان سلام علیکم وعلیکم سلام خان نن مې بیا تاسو له یو فریاد راوړی دی چې وایه ایم خان زموږ هېڅ درک نه لګي زه تاله ستا پیسې درکولی شو او نن زموږ نه څه کور شو نه پټې شته چې ستا دپاره یې خرڅ کړو او ستا حق مونږ تاسو ته حواله کړو خان نو یا خو راته را پیسې معاف کړه او یا مړه کړه چې دنیا دا غمونه هم ختم شي اسلمیا زما په کتاب کې معافي نشته ما له زما پیسې راکړه ګینې قسم په خدای چې پلار او زوی د دې دنیا نه پناه کوم نو خان مونږ څوک وو ته مونږ ته یو لار وښایه سوال وکړه ګدا وکړه غلا وکړه خو ما له زما پیسې راکړه خان زما خدا یو پلار دی او خپلې ګوړدې هم خرڅې کړې د لور د واده لپاره د هغې زه نیم ذمهوار اسلمیا دا پلار د سریام خرڅ کا خو ما له زما پیسې راکړه خان نو تا له کوم ځای نه پیسې راوړم نو زما په کتاب کې بیا یوه خبرې اسلمیا چې پیسې نه راکړې که نه نو پلار او زوی په ایمان چې د دې دنیا نه پناه کوم بس خان نو مړه وکړه مونږ هم د خپلې سینې نیولې ده دې وشه ستا د لاسه خو زه ذلیل شم له نن نه پس نه زما په مال کې ستا دولت شته او نه جایداد شته دا راکړه دې خوا دا څادر م راکړه دا ټوپۍ م راکړه او سیده وځه چې په دې طرف هم بیا را نه شې وځه ډېر خو بس ستا د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم اسلمیا خفه نه شې زه د هغه را طرفه تاسو نه معافي غواړم تاسو له به زه پیسې هم درکړم بدله او چې له ده راباندې څه قرض دی اب هم درکړم د ده نه به زه تاسو فارغ کړم خان تاسو خو زمونږ د کلي خانان یې تاسو له خو به مونږ عزت درکړو په مونږ غریبانانو به لاس ږدي خان زما دا سپین ږیرې پلار دی او ستا د ورور ډېر ذلیله کړو خان مونږ بس د هغه د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم چې خبره نه شي او ستاسو ټول قرضونه به زه ختموم ښه مهرباني جي ځې ورشه ځې ځه ورشه ځه ورشه ځې السلام علیکم لالا وعلیکم السلام خیر خو دې لالا داسې مخکې وروستو ځې او راځې خیر خو دې ستا انتظار وي خیر ښه لالا یو خبره مې یاد ساته دا ته چې کوم حرکتونه کوې که نه دا مکمل غلط دی او دا د کلي خلک خو زمونږ عزت کوي د چا د سترګو په وجه ځکه چې زمونږ نیکیانو زمونږ پلارانو د دې خلکو ډېر زیات عزت کړی په هغه وجه باندې دا خلک زمونږ عزت کوي دا کوم حرکتونه چې کوې دا به بلکل ختم کړي لالا یو خبره ته وکړمه ټیک ته دا خلک زمونږ عزت کوي خو موږ خانان یو د دې کلي موږ چې د دې خلکو په سر دا لوبې ونه کړو دا بدمایشي کې خوښه نه کړو نو بیا به موږ د خانان څوک وي دا خبره ستا مکمل غلطه ده ستا دماغ کچه دی ستا سوچ نیګیټیو دی پازیټیو سوچ ته راشه دا سوچونه به بلکل مکمل ستا نه ختم شي بیا تا کې او دې غریبانانو خلکو کې څه فرق دی چې دا هغوی سره خوله وی نو بس خبره ختمه شي ته خو ما خلکو په شان شوې که نه لالا دا یو خبره ته کوم د اکبرې زما قرضدار دی ټیک ته تا ته به ګیله کړي خو چې هر څنګه یې ده نه به زه خپلې پیسې وسولم ته کښېنه په ارام وکړه بیا به ګپ لګو چې دې به څوک وي دا څه د دماغو کینسر به جوړ شي زه الله دې حاجي ته ولې خفه یې؟ خفه نه یم عطا الله هسې بس سوچ کېناستم زما خبر کېږه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلېږي
اشنا تخرج الجواري اللي بيقعد خفا خفا همداسې وکړم چې بیګا مې جواري بېدلې لکه اشنا یو کار نه کوو څه کار نن د بل ځای ته بوځم صرف 5000 دي او کېدای شي صرف یې راټولو دا پیسې نو مړه ها د انتظار د څه خبر دی زه چې یاره اشنا جواري ډېر چک وانه چو اول خانه چک نه چکتیري واچو السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام خان زه خو ته د خواصله راغلی یم څه خواصله هغه چې زما دا زوی کله مخې ته درشي وزید مې سیاسي وکړي او کله ورته څه کله ورته چې نو خان ستا قرض دی ستا قرض به انشاءالله موږ درکړو ستا د قرض دپاره هم خان ته یو موږ خرڅ او زما بیا ضرورتونه پوره نه شول نوبت خان کاکا ستا ضرورت پوره شو یا پوره نه شو خو ستا زوی اکبري ما نه پیسې اخیستي د دې دپاره چې زه د خور واده کوم ما له زما پیسې راکړه خدای دې تاسو د لوږې نه د تندې مړه کړي هغې سره زما سویمه ده خان د خدای د قهر ویرېږم ځکه چې دومره ظلم مه کوه اول خان اشنا وای اشنا ویم دا د قیامت نښې نه دي نور څه دي پیسې زما نه وړي دي خدای خبر چې په جوارو یې بېللي دي که په پوډرو یې څکلي دي او پیسې وخوړلې شو زما پیسې نه میلاویږي غوړه ما له زما پیسې راکړه کنې په ولاړه د را سرمن باسم خان مونږ تاله پیسې د کوم ځای نه راوړو زموږ خو د کور کې د رزق درک نه لګي نو تاله به پیسې د کوم ځای نه درکړو دې پلار ته خو دې ما یو 50 تیري وي چې خدای پاک هم د لوږې نه د تندې مړه کړه ما له زما پیسې راکړه خدای د لوږې نه مې مړ کې خو سوال ګر مې نه کې خدای د لوږې نه مې مړ کې خو سوال ګر مې نه کې د خپل درارا لرا قدر پدر مې نه کې خدای د لوږې نه مې مړ کې خو سوال اول خانه وای اشنا دې پلار او زوی له دومره عزت ورکړه چې ګورې بیا زما مخې له رانشي ورکړه عزت پیسې خو بیا ورکول نه شي خدای د لوږې نه مې مړ کې خو سوال ګر مې نه کې د خپل درارا لرا قدر پدر مې نه کې خدای د لوږې نه مې مړ کې خو سوال ګر مې نه کې خدای د لوږې نه مې مړ کې خو سوال